السلام علیکم ملګرو، د وادي سره سم نن درته د کلیپ کلپس نه اپلیکیشن څخه د پیسو لیږلو طریقه ښیم. دغه پیسې موږ موبایل ته او پایپال اکاونټ ته لیږلی شو. تاسو په طریقه باندې پیل کوو. لومړی به په دغه خپلو پیسو باندې کلیک وکړئ. هر کله چې تاسو $10 پوره کړل دا بیا خپل موبایل ته او یا هم پایپال اکاونټ ته لیږلی شو. د هغې وروسته به تاسو ته دغه شانې صفحه راخلاصه شي. دغه کې که تاسو پایپال ته لیږئ نو په پایپال باندې به کلیک وکړئ او که سیم کارت ته یې لیږئ نو په ادر باندې به کلیک وکړئ. زه اوس سیم کارت ته لیږم، په ادر باندې کلیک کوم. اوس به راشئ په موبایل ریچارج باندې به کلیک وکړئ. دلته به خپل افغانستان اتومات انتخاب شوی او لاندې به د خپل موبایل نمبر ورکړئ. زه اوس د خپل موبایل نمبر ورکوم. د هغې وروسته به په کنفرم باندې کلیک وکړئ. اوس دغه د $10 نه $650 افغانۍ جوړېږي، نو موږ سره همدغه برابر دي. راځو په همدې باندې کلیک کوو، $650 افغانۍ باندې. بیا په کنفرم باندې کلیک کوو. دلته بیا په کنفرم باندې کلیک کوو. دغه پیسې موږ ته روانې شولې او دغه پیسې به موږ ته ورسېږي. دغه پیسې شاید وخت ونیسي، خو ما دا ویډیو مخکې ریکارډ کړې وه او ما ته دغه پیسې په پوره 10 ساعتو کې راورسېدلې. د دغه پیسو ثبوت هم درته ښیم چې ما ته رارسېدلې دي. په دغه انځور کې تاسو کتلی شئ چې دغه پیسې ما ته رارسېدلې دي. $650 افغانیو څخه نور په کټ شوي دي او $515 افغانۍ رارسېدلې دي ما ته. دا به د کلیک کلپس اپلیکیشن څخه د پیسو لیږلو طریقه. تر بله ویډیو د الله په امان.